ننګرهار کې د برېښنا ولتاژ د تنظیم پیاوړتیا او زیاتې انرژۍ جذب اساسي ګام. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري په ننګرهار کې د برېښنا انرژۍ ولتاژ ثبات او پیاوړتیا، پارچاویو تنظیم او شبکه کې د زیاتې انرژۍ د جذب په هدف د څه باندې 50 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د 30 میګاواره په ظرفیت د کپاسیټر بانک نصبولو چارو پرانیسته وشوه. په همدې تړاو جوړو شویو مراسمو کې چې پکې ګڼو ادارو استازو، صنعتکارانو، قومي مخورو، علماو او مسؤلینو ونډه لرله. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر وویل د برېښنا انرژۍ په برخه کې له تیر نظامه ګڼې نیمګړې پروژې پاتې دي چې اوس یې د بشپړولو چارې روانې دي او همداراز په شبکه کې د برېښنا لیږد کم ظرفیته غځول شوي موضوع پر نوي کولو هم ګړندی کار روان دی. ښاغلي ډاکټر عمر وویل ننګرهار ته په دې تکل راغلی څو دې ولایت کې د برېښنا ولتاژ باثباته او پیاوړی کړي او ورسره مل د ولتاژ ضایعات راکم کړي. کومه پروژه چې نن د کپاسیټر بانک افتتاح کیږي دا یوه تخنیکي پروژه ده. د دې ظرفیت 30 میګاواره له دې سره به ضایعات کنټرول سي، ولټیج به قوي سي، خلکو ته به منظمه او مطمئنه برېښنا رسیږي او 8 میاشتې به دا وخت غواړي چې تر څو دا نصبیږي، انسټال کیږي، ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د هوا تودې څپې له خپرېدو سره مل د برېښنا مسؤلینو هڅې وستایلې او برېښنا انرژۍ د ثبات په برخه کې د پروژو له پلي کېدا هرکلی وکړ. الله پاک دې دغه پروژه هم زر تر زره سرته ورسوي چې زموږ د دې ولسونو دغه سهولت نه برخمن شي، زموږ د تاجرانو ورونو، زموږ د صنعتکارانو ورونو ضرورتونه هم راپه شي. د صنعتکارانو په اساسولۍ ښاغلي حاجي تور ملنګ شګیوال بیا داسې پروژې مهمې وبللې او په خبره یې له کلونو را په دې خوا داسې یو اقدام ته انتظار و څو د صنعتي برخې فعالیتونه له ډډمنې برېښنا برخمن شي. د دې پروژې اهمیت موږ ته معلوم دی، موږ د دې پروژې کلونه منتظر وو. هر هغه چا چې په دې پروژه کې هلې ځلې کړي، په دې پروژه کې جاني او مالي منډې کړي، د هغه نه موږ مننه کوو. زموږ ژمنتیا دا ده چې دا پروژه د نړیوالو معیارونو مطابق تطبیق کړي. همدارنګه دغه پروژه به د سیمې خلکو ته د کار د زمینې برابرولو ترڅنګ د ځوانو انجینرانو په روزنه او تخنیکي ظرفیت جوړونه او لوړونه کې هم ستر رول ولري. د غونډې په وروستیو کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په ملتیا مسؤلینو د کپاسیټر بانک نصب چارو پرانیستي د پیل په هدف د بنسټ ډبره کېښوده. د برېښنا انرژۍ ولتاژ ثبات او پیاوړتیا، پارچاویو تنظیم او شبکه کې د زیاتې انرژۍ د جذب په هدف د کپاسیټر بانک نصب پروژه په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت له شته ټولو ظرفیتونو څخه په ګټه اخیستنې هیوادوالو ته د برېښنا د تامین په برخه کې عملي ګامونه اخلي.